کابل ښار کې د څلورم جنکشن اړوند شبکې اصلاح او د برېښنا خدماتو ښه والي لپاره د کارنده ګامونو اخیستل. دا راپور د افغانستان برېښنا شرکت د تخنیکي کارکوونکو د هغو ورځنیو هڅو یوه بېلګه وړاندې کوي چې موخه یې د کابل ښار د څلورم جنکشن اړوند ساحو کې د برېښنا د پرچاویو ستونزو حل ته پر وخت رسیدنه په ګوته کوي. د شبکې د اضافه بارۍ کچې کمولو او د برېښنا خدماتو تامین په موخه د څلورم جنکشن بربوطاتو کې د برېښنا لیږد یو نوی لین غځول کیږي. به خاطر رفع اضافه باری مکمل جنکشن چهارم ما لین نو تمدید میکنیم که وقتی که او دیگه برسد به جنکشن چهارم ما میتونیم مکمل سایه جنکشن چهارم نرمال شود. د څلورم جنکشن د برېښنا مدیریت لاسته راوړنې یوازې د یو نوي لاین د غځولو تر بریده نه دي رامحدودي، بلکې د شبکې اصلاح او خدماتو ښه والي لپاره یو شمېر کارنده اقدامات ترسره شوي دي. د مسؤلینو په وینا تیرو میاشتو کې د 5 پایو ترانسفارمرونو پیاوړتیا، د 10 پایو سویچ بورډونو اصلاح کول او د نږدې 450 میټر بکسونو ترمیم او رنګول د لویو لاسته راوړنو بیلګې دي. 10 دانې سویچ بورډونه و چې هغه ډېر کیفیت کمزوری و، هغه مو اصلاح کړي دي. او همداشان د اصلاحي شبکې په رابطه باندې 4500 صندوقونه مو اصلاح کړي دي. په هغه کې مو جنکلیټ او فیزونه، همداشان چې د هغو هغه ضایعاتو د برق مخنیوی ونیول چې هغه هم ټول اصلاح کړي دي. په همدې حال کې د څلورم جنکشن اوسیدونکي هم د ترسره شویو فعالیتونو ستاینه کوي او دای د برېښنا د شبکې ښه والي لپاره ګټور بولي. زمان تقویت شده ترانسفورمر ساحه ما از برق خوبتر شدن. سابق بسیار ضعیف بودن، برای فعلا مردم اهالی شکایت ندارن از برق. د څلورم جنکشن برېښنا مدیریت وروستیو اقداماتو د سیمې برېښنا خدماتو وضعیت کې د پام وړ ښه والی راوستی او د خلکو رضایت هم ترلاسه کړی دی.